د صوبې د بجلی جوړولو د ټولو نه په لویه منصوبه کار تیزی سره جاري. د توانایي او برېښنا د سیکټري نثار احمد خان د بالاکوټ هایډرو پاور پراجیکټ د کار د کتنې دوره. بالاکوټ بجلیګر د صوبایي حکومت فلیګ شپ منصوبه ده چې په 7 کلونو کې به مکمل شي. منصوبې تر سره کېدو سره به د کال 15 ارب روپۍ ګټه صوبې ته ترلاسه کېږي. 1400 کسانو ته به روزګار هم په لاس ورشي. د سیکټري نثار احمد خان وینا. تفصیلات: د خیبر پختونخوا د توانایي او برېښنا سیکټري نثار احمد خان ویلي دي چې د چینی انجینرانو په مرسته په مانسهره ضلع کې د بجلی جوړولو د صوبې د ټولو نه په لویه منصوبه بالاکوټ هایډرو پاور پراجیکټ 300 میگا واټه باندې تند رفتار سره کار جاري دی. د توانایي او برېښنا سیکټري په منصوبه د کارکونکي چینی تعمیراتي کمپنۍ ګزوبا چاینا او ترک کنسلټنټ کمپنۍ ډولسار د ډلې په ملتیا د بالاکوټ سایټ هنګامي دوره وکړه. په دې موقع د سیکټري په مشرۍ کې منصوبه باندې د کار د رفتار د جایزې اخیستو او کره کتنې یوه غونډه هم وشوه. غونډې ته خپله وینا کې د توانایي او برېښنا سیکټري نثار احمد خان وویل چې بالاکوټ هایډرو پاور پراجیکټ یوه فلیګ شپ منصوبه ده چې په راتلونکو 7 کلونو کې به مکمل شي. دا منصوبه د ایشیایي ترقیاتي بانک او ایشیا انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک په مالی مرسته ترسره کولی شي. د توانایي او برېښنا سیکټري زیاته کړه چې د منصوبې تر سره کېدو سره به خیبر پختونخوا صوبې ته د کال 15 ارب روپۍ ګټه ترلاسه کېږي او خوشا 1400 کسانو ته به روزګار په لاس ورشي. غونډه کې د بالاکوټ هایډرو پاور پراجیکټ ډایریکټر عزیز رضا، ډیپټي ډایریکټر انجینیر محمد زبیر خان او نور واکمن هم موجود وو. په دې موقع د منصوبې د ډیزاین، سیول ورکس او ټنل د ودانۍ په شمول په کالونۍ د روان کار په هکله معلومات ورکړل شول. د توانایي او برېښنا سیکټري اړونده ټیکهدار، کنسلټنټ او پراجیکټ ډایریکټر ته د منصوبې ډیم سایټ باندې په کار نور توندولو او تیزولو زور راوړه او په ځینې ځایونو د ودرېدلي تعمیراتي کار زر تر زره د شروع کولو احکامات یې جاري کړل. دې نه وروستو ښاغلي نثار احمد خان د ټنل کره کتنه او معاینه وکړه کوم چې د چینی انجینرانو ډلې په مختصر وخت کې مکمل کړی دی. د توانایي او برېښنا سیکټري نثار احمد خان وویل چې د بجلی جوړولو د بالاکوټ منصوبه به د صوبې د معیشت په پیاوړتیا، استحکام او خوشحالۍ اهمه ذریعه ثابت شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.